ستړي مشه زه رحمان بندری یم. زه حیران یم چې د پاکستانیانو د اوسني واکمنانو او د پوځي جرنیلانو آخر نیت څه دی، دی غواړي څه د خواهشات چې دي د داسې د ځینې جرنیلانو شاید په دوی کې داسې ناارامه دي لکه په کور کې چې یو ناارامه یا نازولی ماشوم وي او هغه د نورو ماشومانو په پرتله د مور پلار نه اکثره وی بابا لمه بوزا، زیارت لمه بوزا، بازار ته مې بوزا، کباب را لواخله، چاکلیټ را لواخله او روزانه ته نوي نوي فرمایشونه کوي او دا نازولې عادت شوی وي. نو نن چې کوم فرمایش پاکستان کړی دی د هغې نه خو هم داسې ښکاري چې دوی گویا په طالبانو باندې دا ګمان راغلی دی چې دوی ته هر څه فرمایش کوي هغه به ورته پوره کوي او دا فرمایش چې دی دا نننې کم سے کم زما لپاره یو 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 زما په تجربه کې دا قسمه فرمایش چې دی هغه شاید ما چرته مخکې د هغې کوم مثال ما ته نه ښکاري چې چا پوره کړی وي دا قسمه فرمایش د پاکستان چې کوم دی. یعنی پاکستان اوس غواړي د افغانستان د طالبانو نه چې هغه دی ورته لکه نن چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی اندرابي صاحب طاهر اندرابي شاید نومیږي هغه وایي چې غوښتي دي او هغه مطبوعاتو کې ما کتل ما خو پخپله ورسره خبرې نه دي کړي که ما سره مرکې لپاره وخت راکړه نو زه به ورته وایم چې ډېر نازولتیا مو نه ده راغستې داسې ډېر زیات نازولي شوي نه تاسو آخر په طالبانو څه ګمان راغلی دی ستاسو مشر ورور دی هیبت الله خونزاده صاحب یا سراج حقانی صاحب یا مو د کاکا زامن دي کلیوال مو دي په رکوټوالې مو چې تانډیوالۍ پاتې شوي دي یا بله څه داسې تمه او لالچ چې دی هغه ستاسې نه هغه لري چې دا قسمه فرمایش تاسو کوئ د هغو نه هغه به یې درله پوره کړي. نو فرمایش دا کړی دی چې افغان طالبان چې دا وخت په افغانستان واکمن طالبان دي د پاکستان یو خو پاکستان دوی ته سیبا د افغانستان اوس واکمنان نه وي حکومت نه ورته وي جابره قبضهګره ډله یعنی طالبان رژیم ورته وي. پاکستان د پوز وسنی مشر د ګډو ځواکونو مشر وزیر اعظم د دې دفاع وزیر خواجه آصف پخپله دا د رژیم ټکی کارولی دی. نو ستاسو په قول تاسو د دې رژیم نه د قبضهګرې ډلې نه چې کوم غوښتنه کړې ده هغه دا ده چې دوی د لیکل ورکي او لیکلو کې دا وایي چې په افغانستان کې میشت ټي ټي پی بی ایل ای به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه کاروي او دوی ته د امر وکړي که تاسې دا کار وکړه دا کار به د شریعت خلاف وي او د امیر د امر او دغه د تابعیت نه به تاسو وځئ دا کار به ناجایزه وي او ستاسو مخه به جبرن نیول کیږي. یعنی دا ډیمانډ دی اکچولي دا غوښتنه د پاکستان دا فرمایش دی. دا فرمایش پاکستان نن په داسې حال کې وکړو چې پرونه د افغان طالبانو په کابل کې یو جرګه وشوه د مذهبي دینی مشرانو په دې جرګه کې پنځه مادهیزه پریکړه چې شوې دي په دې کې یو پریکړه دا شوې ده چې په افغانستان کې د چا نوم خو نه دی اخیستی خدای ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د کوم چا خلاف نه استعمالیږي د افغانستان نه به هیڅ یو افغان د بهر نظامی فعالیتونه نه کوي او کچری داسې وشو دا به د امیر د طالبانو د امیر د امر مخالفت وي او دا کار ناجیزه دی او د دې سره بیا اضافي خبره دا وکړه چې که داسې کار چا وکړه نو اوسني افغان واکمن طالبان چې دي د هغو د دې چارو مسؤلین چې کوم دي هغه د دغه خلکو مخه ونیسي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې داسې کومې ډلې شته دی یا څانګې شته دی او هغه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف هغو ته ډېر ښکاره خبرداری دی الټیمیټم دی او زه ډېر یقین سره وایم چې د طالبانو چې کوم طریقې کار دی کومه ډانچه ده د امیر او د امیر د تابعیت کم څونه چې پورې زه پوهېږم د هغې اصول دي او د هغې هغه زمینه دغه دا ده چې امیر هر امر منل چې دی هغه واجب دی که هغه ستا خوښه ده او که ناخوښه ده. یعنی اول خو د ناخوښۍ اظهار هلته نه کېږي خو بیا هم که څوک ناخوښه وي د هغې باوجود به هم ته تابعیت چې دی د امیر امارت کې به دا منې او که دا دې ونه منه ته واجب به سزا یې. نو که ټي ټي پي چرېده نو ټي ټي پي خو د افغان طالبانو د امیر
ملا هیبت الله خونزاده سے پلاس باندې بیعت کړی دی، کاغه حافظ ګل بادر دی، کاغه مفتی نور ولی مسجد دی او کدا سي نور دی او نور وو ښکارا بیعت په کړی دی. نو د بیعت معنی دا ده چې هغه کچریال ته دی دا امر بمنی او له هغه ځای به هغه عمل نه کوي، په پاکستان کې به نظامی فعالیتونه نه کوي او کدا پغلا وکي او د دې امر د دې امیر د امر مخالفت وکړي نو بیا هغه ته ویل شوي دي طالبانو ته، یعنی کاغه د کورونو چارو وزارت ته، که دفاع وزارت ته، که پولیس دي، که نور نظامیان دي، که سرحدونو یا د پولیس هارونکي دي، هغه به د دې مخه نیسي. هلته به ګزمي کېږي، گشتونه به کېږي، لاره به څارل کېږي او که داسې وشي او دوی بیا ونیول شي نو دوی ته به اخره بیا یو د دې سره به یو آپشن نه وي. نو د دې نه وروستو یعنی دا ډېره ښکاره خبره وه چې د دې باوجود چې په افغان اوسنو واکمنو طالبانو باندې دغه مخالفین ډېر شکونه لري چې د پاکستان سره انډیوالۍ لري، دا لوبه چې دا یو جوړه ډرامه ده وغیره وغیره او پیغورونه ورته کوي او هغو ته دغه پیغورونو کې زه په ځانګړې توګه د دې ځای د پیغورونو خبره کوم، نور د هغو د چارواکۍ یا د نظریاتو اختلاف چې کوم دی په هغې خبره دا وخت نه کوم، هغه خو یو بله موضوع ده. نو د دې باوجود هم هغو دا پیغور ته غاړه کېښوده او دا امر یې وکړ چې د افغانستان خاوره به نه استعمالي، قسم د پاکستان نوم یې نه دی اخیستی او دا فرمایش چې دی دا پاکستان په قطر کې هم کړی وو، دی په ترکیه کې هم کړی وو، دا خپله د افغان طالبانو اوسني مشران چې دي متقي صاحب دی که نور مشران دي هغو دا ویلي وو چې پاکستان دا قسمه فرمایش کوي او وایي چې موږ ته په لیکلې بڼه کې راکوئ. نو هغه بیا ورته امیر خان متقي ویل چې صاحب ستاسو د کور د کورنۍ امنیت ذمهوار موږ نه یو، نه د ستاسو کورنۍ امنیت ساتلی شو، البته زموږ خاوره به ستاسې خلاف نه استعمالیږي. نو نن د پاکستان د اندرابي په دغه خواهش او فرمایش کې دا پیغور هم شامل وو، دا ګیله هم شامل وو چې ګوره دا قسمه ژمنې چې دي دا پخوا هم شوي دي او د هغې مخالفت شوی دی. نو اندرابي اصل کې امیر خان متقي صاحب ته نور افغان واکمنو طالبانو ته دا ویل چې ګوره تاسو پرون دا پرېکړه کړې ده، نو دا پرېکړه چې دا موږ ته په داسې حال کې د قبول وړ نه ده. یو خو موږ ته کاغذ تر اوسه پورې نه راغلی، یعنې هغه وایي چې ما لا نه ده لوستی چې پرېکړه کې څه لیکل شوي دي او پاکستان وایي چې موږ ته دا لیکلی ضمانت نه دی راکړی. نو پاکستان لیکلی ضمانت غواړي، تضمین غواړي د دې خبرې چې هغه وایي چې امیر خان متقي صاحب خو مخکې هم ویلي وو، سراج الدین حقاني صاحب هم پولیسو ته چې تېره میاشت کوم تقریر کړی په کابل کې پای کې هم داسې ویلي چې زموږ خاوره به ستاسو خلاف نه استعمالیږي او تاسو یقین وساتئ، تاسو خپل کور امنیت په خپله وساتئ، زموږ له خوا به داسې کومه لوبه نه کېږي. او د هغې وروسته بیا پاکستان 2 ځله حملې وکړې، یو ځل په کابل کې او بل ځل دا دی په سپین بولدک باندې هغه ورځ حمله وکړه تېره اونۍ. نو د پاکستان ته زه نه پوهېږم چې دا قسمه فرمایشي لیک چې دی هغه طالبان به وکړي او هغه به پاکستان ته په دستخط وکړي چې د افغانستان خاوره به ټي ټي پي بي ال اے د پاکستان خلاف نه کاروي او موږ د دې ضمانت اخلو ځکه چې موږ هغو ته امر کړی دی او داسې کار به نه کېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا قسمه امکان د دې خبرې موجود دی او د دې خبرې چې امکان نه دی موجود نو پاکستان وایي موږ باور نه لرو، پاکستان وایي موږ اعتماد نشته دی، بې اعتمادي ده، بې باوري ده، یعنی دا ښکاره بې باوري ښیي په طالبانو باندې چې ستاسو په خبره باندې باور نشي کېدی، ستاسو په خبر اعتبار نشي کېدی او ستاسو خبره د اعتبار وړ نه ده تر څو پورې موږ له لیکل نه راکړي. نو دا لیکل خو امکان نه لري. نو چې لیکل امکان نه لري او پاکستان باور ته اعتبار ته تیار نه دی نو معنی څه ده؟ معنی دا ده چې جنجال ختم نه دی. پرونی خبرو نه وروستو په پاکستان کې تاسو وګورئ د ډان ورځپاڼه، د جیو ټلویزیون، د جنگ اخبار او نور اخبارونه، نور کالم نګاران، نور څېړونکي دا په یوټیوب باندې چې کوم ملګري لګیا وي هغو ډېر زیات پرون یعنې ځینې خو پکې پیغورونه هم کول چې وګوره اخر طالبان یې مجبور کړل دی ته چې پاکستان ته یې ضمانت ورکړه او ځینې پکې بیا سلیقه‌مندۍ او د تدبر په اظهار کې خبره هم کوله چېرې دا یو ډېره ښه خبره وشوه چې طالبان اخر اوس ټي ټي پي ته وایي چې تاسو د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره مه استعمالوئ ځکه چې دا خپله د افغانستان لپاره جنجال جوړوي په داسې حالاتو کې چې افغان طالبان چا هم په نړۍ کې په رسمیت نه دي پېژندلي ما سوای د روس نه اقتصادي ستونزې چې دي موجود دي ورځ تر بله بېروزګاري سیوا کېږي. اوس ملګرو ملتونو د ورلډ فوډ پروګرام چې کوم دی یعنې د خوراک نړیوال پروګرام چې دی هغه خپله بودیجه 40% نه زیاته راکمه کړه او په دې امریکا یو ټي وي باندې ما د هغو یو ډایرکټر مرکه اورېده نو هغه ویل چې ګوره په دې راتلونکي ژمي کې ډېر زیات چې دی لوږه تنده به سیوا شي، ناروغۍ به سیوا شي، په ځانګړې توګه د ماشومانو. پاکستان سره تجارت بند دی، تجارت د ایران او د هندوستان د لارې کوي، یعنې مشکلات شته جنجالونه
کنونشن په داسې حالاتو کې خلکو دا فکر کوي چې طالبانو د یو ډېر فکرمندۍ نه وروستو د سوچ او بچار نه وروستو ډېره په زړه باندې تیږه کېښوده او د خپل سنګر انډیوالان چې دي هغه د پاکستان سره د جګړې نه منع کړل، هغو ته ویل چې د پاکستان خلاف د افغانستان خاوره مه استعمالوئ. نو دا ډېره ښه خبره وشوه. که څه هم په دې باندې شکونه موجود دي، په دې کې پیغورونه هم کېږي او په دې کې ګوتې هم یو بل ته نیول کېږي، هغه په خپل ځای باندې یو خبره ده، خو په ظاهره دا یو ښه عمل ګڼل کېده او د دې ښې عمل نه وروستو دا تمه کېده چې د پاکستان د لوري به یو مثبته ځواب راشي. خو د نازولي جرنیلانو، نازولي واکدارانو، بیوروکراسي کې نازولو خلکو یو بل فرمایش وکړو چې صاحبه تا خو ماته اختر لپاره جامې واغستې، اوس راته پکول او سینډل او سپلی هم واخله، اوس راته عطر هم واخله، اوس راته تورې چشمې د ریبین هم واخله، د ډان کارلوس بوټان راته هم واخله. ډان کارلوس بوټان به تاسو ته نه یاد کېدای شي، دا اوسني ماشومان چې تاسو ته نه یاد، موږ په وخت کې به ډان کارلوس په پاکستان کې ډېر مشهور بوټان و. هغه به د ماشومانو په اختر کې اکثره د مور پلار نه فرمایش کوو چې ما د ډان کارلوس واخله. زما په خیال په 1980 کې 80 کې ما ته یاد دی چې په 1400 روپۍ د هغې جوړه وه، ډېر ګران به کېدل. نو اوس د ډان کارلوسو او د میلې ته د بوتلو فرمایش هم وشو. زما نه دی خیال چې ډان کارلوس بوټان به طالبان تاسو ته واخلي یا به میلې ته بوځي یا به درله پکول او سپلی هم واخلي، بس یو جوړه جامې درله اخیستی شوې، هغې درله واغستې. او که داسې وکړي چې طالبان، دا به یو سیاسي، تاریخي، سفارتي او یو د تاریخ یو بدترینه تیروتنه وي زما په اند باندې چې افغانستان کې که واکمن څوک مني او که یې نه مني، دی واکمن دی دا وخت او د دې ذمهواري جوړېږي چې د افغانستان په تاریخ کې به د دې وخت جواب دی افغانانو ته ورکوي. که دا لیکلي پاکستان ته ورکړل نو دا به په خپل خپه په خپل تبر باندې واهلي، ځکه چې په پاکستان کې لشکر طیبه نه ونیسه، د جیش محمد پورې، د سپاه صحابه پورې، د جماعت الاحرار او جماعت حزب التحریر او جماعت الانصار او د ټي ټي پي یو شمېر څانګې، یعنی نن دی دا پرېکړه کړې ده چې په دغه کې هغلته په خیبر کې به تیرا کې به عملیات کوي. یعنی هلته په تیرا کې ځینې ډلې ناستې دي. نن یې ویلي دي چې پرون شپه دی په ممندو کې 8 وسلوال وژلي دي. هم نن تېره شپه په میرالي کې په وزیرستان کې د ماشومانو یو سکول چې د پاکستان د دغې سیمې د تعلیم چې کوم چارواکي دي، هغه چې 600 ماشومانو پکې سبق و، هغه الوزول شوی دی. نو چې هلته اوس هم دا پیښې کېږي، هلته اوس هم د خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنر دی فیصل کریم کونډې صاحب وایي چې هغه د ماښام نه وروسته د کور نه نشي وتی، خطر ورته موجود دی. او د پاکستان نن ما د پښتونخوا لا وزیر لیده، هغه د خپل زنداني وزیر اعظم عمران خان دیدن لور روانو. زموږ د بنیر هغه د ملکپور کلي چې کوم د پی ټی آی مشر دی او اوس وزیر هم دی د بخور، نو هغه ورسره هم په ګاډي کې لیدل کېده. نو د عمران خان دیدن لور روان وو. نو ما قافله لیده چې یاره د هغو نه ګیر چاپېره چې کوم د امنیت کم بندوبست وو، یعنی د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ هم ما دومره امنیت بندوبست نه وي لیدلی. یعنی دومره خطر دی هلته په پاکستان کې چارواکو ته دننه. مطلب د دې لپاره مې دا خبره وکړله. نو معنی دا ده، د دې خبرې مقصد دا دی چې په پاکستان کې دننه ډېرې خطرې دي، نظریاتي، د شیعه او سني ترمنځ اختلاف دی، د ګجراوالې سړي د سیالکوټي سره جګړه د جنجال دی، په کوربه کې جنجالونه دي د یو بل ترمنځ، پورې راپورې د سندیانو په بلوچستان کې د بلتون یو تحریک موجود دی، دغه شان شرخوښې ډلې. نو سبا چې سم کېږي د هغې تور به بیا تاسو پړه به بیا په طالبانو راړوئ او طالبان بارې خبرې ته بیا تاسو ته جوابده وي، په نړۍ کې به تاسو بدناموئ. نو زما نه دی خیال، زما ګمان نه کوم چې دا قسمه ضمانت ورکول امکان لري یا ورکول پکار دی. بهرحال دا پروګرام که تر اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړی نه وي، بی کاسټ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. دا لینک چې دی په فیسبوک شیر کوئ، ډاونلوډ کول او اپلوډ کول چې دی دا باندې زما خواست تاسو ته بیا کوم چې دا مه کوئ، نه په فیسبوک او نه په بل لاره باندې. البته دا لینک تاسو په خپل پاڼه باندې شیر کولی شئ یا ملګرو ته واتساپ ګروپ کې لیږلی شئ. هم دا د نوز پروګرام چې ورځ ده هلته مو ښه ورځ، چې شپه ده هلته مو ښه شپه.